أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. دا سورة توبه شروع کی. مخکې سورة انفال سره دا ربط دی چې په سورة انفال کې بیان د قوانینو د قتال وشو. 14 قوانین. سورة توبه کې اوس بیان د اعلان د قتال دی. قوانین د جهاد د ذکر نو اعلان د جنگ وکړي. دویم ربط دا دی سورة انفال کې اعلان د قتال طبعا او اجمالا. سورة توبه کې اعلان د قتال د اصالتا او تفصیلا. دریم دا سورة انفال کې حکم د قتالو. نو په سورة توبه کې بیان د هغه فرقو ذکر کیږي چې د چا سره جنگ وکړو. څلورم دا سورة انفال کې چې امر د قتالو. سورة توبه کې اقسام د جهاد دي، د کفارو سره، منافقانو سره، اهلی کتابو سره، دا ډلې ورته دي. پنځم د سورة انفال کې حکم د قتالو. سورة توبه کې جوابات د هغه موانع اربعه د قتال دي. دلته څلور موانع سړي تخکاری چې جنگ باندې کو دا مانع دی، جنگ باندې کو دا مانع دی. الله جوابونه کوي. او رب تیسمی دا دی چې په سورة انفال کې تقسیم د غنایمو او په سورة توبه کې ربط جزئی. ربط اسمی نه ربط جزئی. ربط جزئی دا دی چې په سورة انفال کې تقسیم د غنایمو، سورة توبه کې چې د تقسیم د صدقاتو. ربط اسمی دا دی اعطنا انفالا من عندك، راک منگتا یا لا پاک انفال ستا د طرفنا، وتوفیق توبت الیک والبراءة من الكفار والمشرکین، او توفیق ته توبه راکا او براءت را تنصیب کا د کافرانو او د مشرکانو نه. دا سوره توبه او دې ته سوره برات هم وایي. د دې په سر کې بسم الله نشته. په قران عظیم شان کې یوصل 14 سورتونه دي. د یوصل 14 سورتونو په سر کې بسم الله شته، خو د دې سوره توبه په سر کې بسم الله نشته. دا چې د دې سر کې بسم الله ولی نشته، نو د دې جواب دا خپل بذات خود عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ کړي. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ چې هغه د مصحف مرتبو او داغه په حکم سره د قران دا مصحف ترتیب شوه، هغه نه چا پښتنه کړي و. تاسو دا بسم الله تول نه لیکلي. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ ورته ویلي وی قرآن به چې کله نازلېدو نو موږ ته علیه السلام دا حکم وکړي چې د آیتونه پلانکی صورت کې ولیکي، د بستان کې صورت د بستان کې. سوره انفال دا په ابتدا د هجرت کې نازل شو. رسول الله چې هجرت وکړي سوره انفال نازل شو. بیا د سوره توبه د هجرت په آخر کې نازل شو. رسول الله خلاص کړه هجرت. نبی علیہ السلام وفات شو. عثمان ابن عفان رضی الله عنه فرمایي وای موږ سره صریح وینا د رسول الله نه و چې سوره توبه موږ چا سره ولیکو. دا سره ته نو ویل چې د پلان کې ولیکي. نو ار کله چې موږ سره د رسول الله صریح وینا نو موجوده چې سوره توبه د آیاتونه موږ کوم سورۃ سره مرګري کو، خو بیا مو وکاته چې مضمون د سوره توبه او مضمون د سوره انفال یو شی دی. داړو کې د جهاد مسله ده. نو په دې خاطر باندې چې مضمون د دواړو یو دی، نو د شو لکه یو صورت بسم الله مون لیکره.
خو کدی ته ګوري چې رسول الله خو تصریح نه د کړي چې سوره توبه د سوره انفال نه ده د څه نه دی ویلي نو منځ کې موجودای راوسته دا جواب چا کړی دی بل عثمان ابن عفان کړی قرآن مصحف مرتبو دا او په خلافت کې د ترتیب د قرآن داسې شوی دی دویم جواب چې علی رضی الله عنه کړی علی رضی الله عنه نه چا پوښتنه وکړه سوره بسم الله سوره توبه په سر کې نشته هغه ورته لګوري د بسم الله مقصد امان دی ایک رحمان رحیم ذکر دی بسم الله چې دی او سوره توبه کې چې دی رفض امان ده براءت من الله بیزاری د جدایی ده نو د بسم الله لیکل مناسب نه دي بسم الله کې امان دی او د صورت کې رفض امان ده یو قانون واستر شریعت کې مولوی صاحب تاسو چې کله تلاوت سره شروع کوئ لکه زه اوس تلاوت می شروع کې نو اعوذ بالله به بسم الله به چې ته قرآن شروع کې او تلاوت سورې برات شروع کې نو سر کې بچوي اعوذ بالله به بسم الله به لکه دا قانون دی چې د قرآن تلاوت هر ځای ته شروع کې نو اعوذ بالله بسم الله به خو که پرس که سورت انفال نه تلاوت شروع کړي را رواني سورې توبه تر اورسې دی او دام تلاوت کې نو اوس بسم الله نه وي مسله دې ځان شو یو جزئی مسله ده د قرآن تلاوت ته قرآن دې بیرته کې تلاوت کې اتفاقی سورې توبه راوخته اعوذ بالله به بسم الله ذکر چې اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله چې قرآن تلاوت شروع کین اعوذ بالله بسم الله وې کنه نو سورې توبه ته به خو کتا سورې انفال تلاوت کولو تلاوت را روانو او په دې کې سورې توبه تر پوری وتی نو اوس په منځ کې شي نه وي بسم الله نه وي او ستاسو دی قرآن شریفو کې په بازو کې چا وسره د لیکل کړي چې اعوذ بالله من النار ومن شر الكفار او څو دا خود سخت الفاظ دي دا څنګه دي دا چا د ځانه جوړ کړي دي دا الفاظ چې ته حدیثو کتابونو کې آثارو کې علماونو دی ویلي لیکلي دي نه لیکلي وي خلک بډې خبرې دي خود سخت الفاظ دي ته او سورۃ توبه کې یو ترتیب دی دې کې تقریبا د مشرکانو څلور فریق ذکر کیږي څلور ډلې دی وجه داوا چې شپږم کال د هجرت باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره ته اراده وکړه 1400 صحابه ورسره وو او حدیبیه ته راورسېد او مکه مشرکانو منع کړي چې ته عمره ته نشې راتلې بیا صلح وشوه مشرکانو سره ایلسو کرو صلح مذاکرات تلسو کرو چې موږ تاسو به جنگونه نه د دې صلح نه وروسته په اوم کال د هجرت محمد رسول الله سلام مکه مکرمه تراغه عمره القضاء وشپږم خلکو دې پرې نه خودو په اوم کال به شي وکړه عمره نو د دې صلح په ټیم کې د کاټولو کافرانو سره موحدې وي دلته په مکه مکرمه کې ډېر قومونه وو مختلف قبایل وو او یې سره موحدې وي یو خو عمومي ډزبندي وه د مشرکانو سره دې کې څه قومونه ولکه بنو کنانه بنو زمره یې سره نه میاشتو موحده شوی وه بیا دا موحده چې ودا 2 کاله چې تیر شو د حدیبیې نه وروسته ځینې مشرکانو خپل موحدې ماتې کړې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مسلمانانو د جنگ اټیکونه کول نهم کال د هجرت شو په نهم کال د هجرت باندې د حج فریضه نازله شو اسمان نه حج کله فرض شوی په نهم کال د هجرت د اخیری عمر رسول الله او د قټیمه پوری چې د هم کال د هجرت نو مکې ته به مشرکان مراتله طوافونه وکول حجونه به کول او ارکه دوسره براتلو مطلب حجونه کول او بری کول مشکل نو بندیز نو په هم کال چې هجرت فریضه لازم شو نازله شو سوره توبه نازله شو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام موسم حج، ابو بکر صدیق، ابو هريره او شروسته پسې به علي رضی الله عنه ولېګلو. ابو بکر صدیق ته حجاج امیرو او دا سورې توبه هم ځان سره واخسته او لاړل او موسم حج کې لکونه خلق سرګونه خلق دي مشرکان دي او هر بلا پکې ولاړه ده په بربنده طوافونه به خلق کول. چې ابو بکر صدیق ورغه نو آلته په حج کې بیان وکي، تقریر وکي، سورې برات هم خلق ته ورو، سورې توبه او اعلان وشو چې خبردار د سکل نوروز بیا دی بیت الله ته مشرک سره هم ناراضي او بیا بدلته په بربنده طوافونه نشي کېږي. دا اعلان چې کله وشو د دغین هم کال د هجرت د اعلان نه را په دی پلو تر نن ورځې پورې الحمدلله بین مشرک سره حرم ته تللی دی، نه بیا هلته څوک په بربنده طوافونه کولی شي. نو په نهم کال د هجرت چې کله ابوبکر صدیق او ابو هريره او ابو علي رضی الله عنه پیغام ته ورسو نو بس را روان کال مکه بالکل صفا شو د مشرکانو نه هم کله پورې مشرکان راتله. مکه څنګه شو؟ داسې صفا شو چې په لسم کال باندې د جدید ایرپورټ نه مکی حرم طرف ته مشرک سړی قدم نشو کې خوده. په لسم کال باندې محمد رسول علیه السلام حج ته لاړو. په داسې کال حج ته لاړو چې مکه څنګه و؟ صفا و، نه پکې مشرک او نه پکې ګمګام دو. نو په دغه کال باندې رسول الله سلام حج وکړي، 1,10,000 کس صحابه په حج کې و مسلمانان. نو نبی له سلام د حج حجۃ الوداع په دې حج کې خلکو نفته په منی هم واخسته او تر څو چې راغی ولسم کال کې رسول الله سلام وفات شو. نو دا آیتونه د سورې توبه دا په هم کال نازلو او په دې کې د څلور قسمه خلکو حکم ذکر کیږي، یاد بساتئ. یو قسم داسې خلک چې د هغوی سره د سره معاهده نه وه مشرکانو، یو. دویم قسم داسې خلکو چې د هغوی سره د 4 میاشتو معاهده وه. دریم قسم داسې خلکو چې هغوی سره د 9 میاشتو معاهده وه. څلورم قسم هغه مستامن دی. مستامن دی ته وایي چې په ویزا او پاسپورت باندې اسلامي ملک ته را داخل شي څو شپو ورځو دپاره. څو قسم مشرکان شو. اول هغه مشرک چې د سره هغه سره معاهده نشته یا شته 4 میاشتو ده، یو قسم. دویم هغه چې هغه سره معاهده ده 9 میاشتو ده. دریم قسم هغه چې هغه اول قسم دا چې د سره معاهده نشته، دویم دا 4 میاشتو، دریم دا چې 9 میاشتو او څلورم دا چې مستامن دی، اسلامي ملک ته په ویزا پاسپورت راغلی دی. د دغه سي مشرکانو 4 قسمونو مختلف حکمونه دي. په دې سورې برات کې به د هر یو حکم ذکر کیږي، دنه ترتیب ګډوډ نشي. برات من الله، اعلان د جدای دی د الله د طرفنا او رسوله او د رسول د الله د طرفنا. برات څه معنا طالبه؟ اعلان د جدای. تاسو چې وسنه اصطلاح کې ورته خلک بایکاټ وای. الی الذین هاغه خلقو ته عاهدتم چې تاسو وسره وعده کړی و من المشرکین د مشرکانو نه، مشرکانو سره وعده کړی و. خو ګوري دې کې یاد ساتئ دا قید به وسره دی چې معاهده د مشرکانو سره د لسو کلو شوی و او دوی به خپل معاهده 2 کال وروسته څنګه کړه؟ ماته کړه. دې وجه نه دې کې تقدیر داده چې عاهدتم من المشرکین ثم نقضوا المعاهده ثم نقضوا المعاهده، به دې خپل معاهده ماته کړی. نو دې خلکو ته اعلان د جدایی دی. اوس د دې خلکو چې دا 4 میاشتو معاهده ورسره وه، نو فسیحو تاسو ګرځئ په دې ځمکه باندې 14 اشهرین. دې کې هغه خلک داخل دي چې چا سره د سره معاهده نه وه یا و ماته کړې ده. یو سره معاهده نه وه، یو ماته کړې ده. نو دې خلکو ته ټیم دی، لږ ټیم دی. وی فسیحو تاسو ځئ په ځمکه باندې، یعنې په دې ځمکه کې ګرځئ، آزاد ګرځئ. ښه 14 اشهرین 4 میاشتې. کومې 4 میاشتې طالبه؟ دا اعلان د براءت شمال په میاشت کې شوی دی. کومه میاشت کې شوی؟ او د دین وروسته 3 میاشتې وي، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم. بس دې 3 میاشتو کې تاسو وګرځئ.
سوچ وکئ ګوندې کېدی شي توبه وباسئ دا ټیم دې دپاره ورکړي چې چی وباسئ توبه او پوه شئ چې انکم غیر معجز الله تاسو نشئ کمزوري کولی عاجز کولی الله پاک او یقینا الله پاک رسوا کوونکي شرمونکي کافرانو لره دی واذان من الله ورسوله اعلان دی د الله د طرف او د رسول د طرف نه ال الناس خلقو ته یوم الحج الاکبر اپ ورځ د حج اکبر باندې اعلان دی اعلان د طالبہ ان الله بریئون چې الله پاک جدا دی بیزار دی د مشرکانو نه او رسوله او رسولین بیزار دی مشرکانو نه فین تبتم کتا سو توبه وکړي دا بغوروي تاسو د پاره او کتا سو مخواړو نو پوي شي چې تاسو نشي عاجز کولی الله پاک او زیر ورکا کافرانو ته په عذاب دردناک سره د الله او د رسول اعلان دی یوم الحج الاکبر ورځ حج اکبر حج اکبر نه کوم ورځ مراد ده علی رضی الله تعالی عنہ چا تاسو کې چې حج هغه د رسول الله نه تاسو کې چې حج اکبر کوم ورځ ده هغه ورته چې یوم عرفه یوم النحر هي یوم النحر دا یوم النحر ده او مفسرین کرام دي چې د یوم الحج نه مراد څه دی یوم الحج الاکبر نه مراد څه دی هغه د عرفه ورځ ده ځکه دا اعلان چې کېدو ابوبکر صدیق دا اعلان کړی کنه دا ابوبکر صدیق دا اعلان کړی په کوم ورځ کړو دای په هم د ذل حجې کړو د عرفه ورځ و سبا تعالی اختر ورځ و دا اعلان په کوم ورځ شوی طالبہ د عرفه په ورځ نو یوم الحج الاکبر مصداق څه شو د عرفه ورځ نو دې ته حج اکبر ویل شو او بیا حج اکبر اصلا مفسرین کرام وی علما چې هر حج چې څوک ورته ورشي دي ته حج اکبر وی خو چې څوک عمرې ته راشي نو دي ته به شي وی حج اصغر دا حج ته چې په موسم کې څوک ورشي دي ته شي وی حج اکبر او چې کله څوک یوازې عمره وکړي دي ته شي وی حج اصغر زمونږ په مسلمانانو کې دا مشوره شوې ده چې حج اکبر دی ته وی چې د عرفه په ورځ د جمعې ورځي نو بیا خلک وی سکل حج اکبر دی نو بیا د عوامو منځ کې دا مشوره شوې ده چې حج اکبر چې دی او حجو قدر ته ثواب دی دا ټوله غلطه مشوره خبره ده غلطه مشوره یعنی مشوره ده خو غلطه ده دا چې ته اسلام کې نشته دی چې څوک د عرفه په ورځ جمعه شنو د او حجو اجر دی دا دې پکې د ځانه ولکه جوړه کړې ده دومره یو خبره شته چې کله عرفه په ورځ جمعه راشي نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حج کړی یو نو هغه ته د عرفه په ورځ څه شو جمعه نو دا ستا حج به د شي لکه د رسول الله حج یعنی هغه حج چې کوم د جمعې په ورځ عرفه وا او ستا هم د حج کې د جمعې په ورځ عرفه راغله نو دومره بشي چې حج به د رسول الله د حج سره موافق شي نور دا خبره چې حج اکبر هغه دا چې د او حجو قدر ته اجر دی او ځنې لا پکې و چې د اویا حجو اجر دی نو دا لکه ورته خلکو د ځانه تړلې ده دا پکې نشته هر څوک چې هر کال حج ته ځي دا حج اکبر دی او چې عمرې ته ځي حج اصغر دی الا الذين عاهدتم دا اول فریق ذکر تیر شو چې چا سره معاهده نه وای ما تا کړی د څو میاشتې ټیم شو څلور میاشتې څو میاشتې ټیم شو دویم حکم دی انتظار وبس روان دی اوس دویم فریق واوري دویم فریق دا دی چې په مکه کې او دوه قومو بنو کنانه او بنو زمره دوی سره د نه میاشتې معاهده و نو الله پاک مسلمانانو صحابه ته وی چې تاسو به د دې دوه قبیلو سره جنگ نه کوئ ځکه د دوی موده وګړه د څو میاشتې ده خو په دې کې یو دوه شرط لګولې دي یو شرط دا دی چې دوی تاسو سره کمې نه کړي مطلب دا چې خپل هغه معاهده کې نقصان نه کړي دویم دا چې تاسو مقابله کې بل کافر سره نه ولاړ نو بیا د دوی سره د نه میاشتو معاهده تاسو هم پوره کړئ الا الذين مگر کسانو سره تاسو جنگ مکوئ عاهدتم من المشرکین چې لو ذکر تاسو سره د مشرکانو نه او دې کې هغه بنو کنانه او بنو زمره ته اشاره ده چې دوی سره د نه میاشتو معاهده و
یو شرط پکې دا چې ثم لم ينقصوكم شيئا او کمې نه کړي ستاسو سره هیڅ کمې د سره نه دی کړي نقصان او لم يظاهروا او د معاونت او مدد نه دی کړي د بل چا علیکم ستاسو معاونت نه دی کړي ستاسو مقابله کې احدن دی چا ستاسو مقابله کې د بل چا ملګرتیا نه ده کړي فاتموا الیهم عهدهم نتاسی پورا کوي دیتا دغه لوز دوی اله مدتیم تر نمودی او تر نیټه پوری بشک الله پاک خو خی متخیانه نه خیر ده دوی سره به دنه همیشته موده ده پورا کوي تاسو اپاس آیات کراله چې وبشر الذين كفروا بعذاب الیم زیر ورکا د تحکمان ورته ویل دي چې زیر ورکا ځکه زیر په عذاب کې نه استعمالېږي او د دوی آیات کراغله چې ولم یظاهروا چې دوی ملګرتیا پشتیبانی نه کړي علیکم معنا علی خلافکم د یظاهروا پښتو کې معنا خلک څه کوي چې پشتیبانی نه کړي ستاسو په خلاف باندې دی چا سره نو نیټه سره پورا کوي فایزان سلخ الاشهر الحرم وګوره طالبا دا د هغه اول فریق دویم حکم دی اول فریق ته څوم میشته ټیمې ورکه څلور اوس چې څلور میشته وته به سره څوک دویم حکم دا شو فایزان سلخ الاشهر الحرم کله چې وته لې میشته د عزت فقتلوا المشرکین اما څلور میشته خی نو بیا تاسو وژنه مشرکان چې مو چومندل وی نسی خذوهم ویني سی بالاسر واحصروهم وراگیر که یهدوی راگیری که محاصره چوته وي وقعدوا لهم کینه دوی تک ولا مرصد په حال مرچل کې فإن تابوا كتبي ويستي واقاموا الصلاة پابندی د منځ وکړه او زکات ورکې به پری دوی لاره بشک الله پاک بخنه کوونکې رحم کوونکې دی وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله دا بل فریق شو دیته مستامن وای مستامن دیته وای طالبہ چې یو کافر دی او هغه زموږ د مسلمانانو اسلامی ملک ته را داخليږي په هغه ویزا باندې او په پاسپورت سره نو قانون دا دی د شریعت ته طرفه چې د مستامنه چې امان وواړي د ته به تاسو خپل ملک ټیم ورکوي خو د میاشتو په حساب سره ټیم دی کال ټیم بنه ورکې خو چې کله را داخل شو اسلامی ملک ته نو قرآن یو طریقه بیانوي وای دا کافر براولي د مسلمانانو باچا گورنر او خو غاړي کې بکینی او چې ته چې ترجمه شروع ترجمه ته بکینی دا ترجمه ته ویل کینی ځکه چې اکثره دا کافران جاهلانی کچيري دی قران ته کینی قران خو یو ناشنا کتاب دی معجز کتاب دی هغه عالم دین ته به دا وی چې اوس مولانا صاحب د توحید آیتونه شروع کا د الله وحدانیت او بړای او لوی ذکر کا نو بس اوس به مولانا صاحب د توحید آیتونه شروع کیو د رب العالمین د وحدانیت او د توحید هغه زبردست کلک آیتونه او د توحید دلایل وشو چې د بیان کې دی شي دا سړی په دغه ځای کې په مجلس کې انابت پکې راشي رجوع پکې راشي زړه ته خبره کوی شي ایمان راوړي نو که ایمان راوړلو خو فبها ونعمتنا دی خو ډېر کارو شو او که ایمان رانوړو نو بس بیا د خیر سره پریدي چې کوم مطلب پس راغلی دی تجارت یا سیل کوي نو بس بیت ته خپل سرحد ته ورسه او ورته چې زه د خیر سره ناول راغلی وي ناول لاړې نو ایمان رانوړو نو پېښه کې نو دا د مستامن حکم دی په دار اسلام کې چې قران ته به کینې ښه چې شته به کینې ځکه چې د الله پاک وحدانیت چی ته خلق پیژني قران کې وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ كَيُتَنَّ مُشْرِكَانُ اسْتَجَارَكَ تَانَ پناه غوړي پیغمبره فاجره پناه ورکا وحتى يسمع تر دې چې واوري کلام الله خبر د الله خبره پیژني قران ووري قران ذکره المانی لیکلی اسماء کلام الله لاندې الآیات المشتمله علی التوحید هغه آیاتونه به ورته واوروي چې کوم په توحید مشتمل دي ثم ابلغه به ورسه مأمنه زید امانته زید امن خپل سرحد دی په خپل سرحد باندې ورواړي ورته ځخ نو خپل کلی تلاش چې ایمان درانوړو وان احد من المشرکین استجارک دا احدن چې دی دا هغه زید ستا په کافیه کې دی ویلي چې کله کله فعل حذف کیږي په حسب وجوبی سماعی سره دا زیده کنه حسب وجوبی سماعی دی ته وای چې الته قرینه موجوده په حذف د فعل او صدمه صدمه
دلته وګوري قرینه مشته. ان احدن کې ان شرط احدن اسم حرف شرط په فعل داخليږي په اسم نه، قرینه د چلته فعل پټته. او صد مسد رستو استجاره کا تفسیر دی اصلا دسی دی و ان استجارک احد من المشرکین. خو اوس چې التورستو استجاره کا راغې اولنې استجاره کا حذف شو نو قرینه مشته صد مسد مشته، نو دلته حذف د فعل کم حذف شو؟ حسبی وجوبی سماعی. ذالک الله دا قران ذکر ورته واوروي بیان قوم لا علمون دی قوم نه پويږي کیف یکون للمشرکین عهدنا. دا ما مخکې ویلی و چې د سورۃ توبه کې د څلورو موانع جوابونه دي. د جهاد حکم وشو، اوس کله کله مانع پیدا شي، نو دا اول مانع دی. څه مطلب؟ جواب د اول مانع دی. چا به ویلی چې منګه د کافرانو سره څنګه جنگ وکړو؟ لکه ګوره د صحابه کرامو د مکې مشرکانو سره معاهده شوی و کنه؟ شوی و کنه؟ نو چا به ویلی چې مکې مشرکانو سره څنګه جنگ وکړو؟ دوی سره خو منګه معاهده کړې ده په حدیبیه کې. الله جواب کوي کیف یکون للمشرکین عهد، څنګه به د کافرانو مشرکانو لپاره لوز عند الله د الله سره او پنځ د رسول. د دې خلکو به عهدي، یعنی هغه عهد چې سړی په باور وکولی شي. دوی خو خپل عهدونه 2 کاله وروسته مات کړه، الا الذين کې استثناء مغه د بنو کنانو بنو زمره به کوي، مگر ها کسان نه عهد تم تاسو سره وعده کړی و د مسجد حرام په خوا کې. فمستقامو ترڅو چې دوی اګه برابر تاسو ته په خپل لوز باندې تاسو برابر شوي دی ته. یقینا الله پاک چې دی خو خی المتقین، څوک چې ځان ساتي ما تولو د لوز نه. کیفه و یظهروا، یعنی کیف لا تقاتلونهما. یا دسی وی ابن عباس وی کیف یکون لهم عهدنا، څنګه به د مشرک سړي عهدي اته به څه لوزي. و یظهروا علیکم، او کدی چې تغالب شي پتا سو باندې لا یرقبو فیکم، دوی بل حاضونه کی رعایت بهونه کی پتا سو کې الا نه د خپل ولی ولا ذمتنا، او نه د لوز. مشرک که پتا غالب شو به بدنه د خپل ولی لحاظ کوي او نه بده د لوز لحاظ کوي، او په دې سر بدی وਹੀ. الا نو یو معنا ده قسم، الا بل معنا ده عهد، الا بل معنا ده قرابت. ابن عباس ته ترجمه کړي، او د ذمتن او د مجاهد صاحب ترجمه ده الا معنا کړي الله، او ذمه ویل کېږي مولوی صاحب عهد او لوستا. یردونکم دوی راځي کوي تا مشرکان تاسو خوشالۍ بیا فایم په خلو باندې پاسته خبرې کوي، او تابع قلوب من کار کوي ورونه دوی. واکثرهم فاسقون، او زیاتر د دوی نه فاسقان دي. امام قرطبي معنا کړي الناقضون للعهد، ماتون کې د لوزونو دي. اخرست دوی د الله په ایتونو باندې لګ پیسې لګي، دنیا یې غوړه کړي د الله د ایتونو مقابله کې. فصدوا خلق من کې د لارې د الله نه، یقینا دوی بد دي چې دوی کوم عملونه کوي. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، دا تعمیم بعد تخصیص ته. مخکې آیات کې د الفاظ راغله الته تخصیصو، رسول الله ته ویل کنه او صحابه ته لا يرقبوا فيكم، او دلته وس عام دي فی مؤمنین، دا قیامت پر ټول مؤمنان ته شامل دي. لحاظ رعایتونه کوي دا کافران په بار دی عمومین کې الا نه د خپل والی ولا ذمت نه نه د لوس، او دا کسان چې دوی حد نزیتی کې دون تیریدون کې دي. فین تابو کتبی او باسی او په باندې د مانسو کړل او زکات ورکولو، نو بیا استاسو ورونه دی په دین کې حکم داسې په دین کې دی لکه ورور انما المؤمنون اخوتون دي. ونفصل الآیات، الله موږ په تفصیل سره بیانو دلیلونه آیاتونه دا قوم نه پاره چې پويږي. وانکثوا ایمانهما، او کچيري مات کی داخلك ایمانهم قسمون خپل من بعد ان ورست د لوزوننا وتعنو، او تانم لګي بن لګي تاسو په دین باندې فقاتلو، تاسو اوجنه متل کفر مشران د کفر. انهم لا ایمان لهم، یقینا د دې قسمونه نشتا دې د پاره انتهونه چې من شي دې طعن فی الدین. وانکثوا ایمانهما، وای کچی ته د مات کی مشرکان خپل قسمونه پس د لوزه، نو طالب جانا د مکه مشرکانو لوزونه مات کړي و یقیني. نو الله پاک څنګه دلته انکثوا کې ان ویلې، ان خود تشکیک ته پاره راځي کنه، او د دې لوز ماتول څنګه و یقیني. نه جواب داده چې دا ان په معنا د اس سره دی، ان په معنا د
اس سره دی و اذ نکسو او یقینا چې دو خو اوس مات کړی قسم او یا ان نکسو دی کې یو خاص قبیلې ته اشاره ده چې هغه بنو کنانه بنو زمره و ځکه هغو سره د نهو میاشتو معاهده و هغوی خو لا تر اوسه ماته کړې نه وه او که چیرې ماته کېدی خپل هغه لوز قسمونه مات کړي لوز او طعن ولګي ستاسو په دین باندې فقاتلوا ائمة الکفر تاسو قتل کوي مشران د کفر امامان ور قتل کوي امامان تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی لیکلی دي چې دا ائمة الکفر تخصیص ولی کوي هغه وی لانهم هم الذين يحرضون الاتباع منهم على هذه الاعمال الباطله وی ځکه د دوی مشرانو خپل کشران په دې باطلو اعمالو باندې راپاري نو دا مشران ور قتل کوي مشران او بل دای طالبه چې د قوم امیر قتل کی نو په لخر په خپل شکست ولګيږي تاسو ورنه مشران د کافرانو انهم دا کافران لا ایمان لهما د دو قسمونه نشته یعنی مطلب دا دی د قسمونو جواهر القرآن کې شیخ ترجمه کړی د لا ایمان لهم دا من لا عهد لهم د دوی لوزونه نشته یعنی لوز باندې وفا نشته دې دپاره چې دوی منع شي د کفر شرک طعن الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهما آیا تاسو نه قتلوئ ها قومه ترغیب قتال ته دی او سره د بیان د قبائحو د مشرکانو آیا تاسو نه قتلوئ هغه قوم نکثوا ایمانهم چې مات کړي قسمونه وهموا باخراج الرسول او کوشش کړي دی په وستلو د رسول الله کې هم څه معنا طالبه کوشش کړي دا ځکه مې دا معنا وکړه چې کله د سیوی چې وهم دوی اراده کړي و نو چا به ویلي چې دوی خو رسول الله یقینا استلی او د مکینه نو اراده څه مطلب نه مونږ یو هم دلته په معنا د سعی سره دی هم دلته په معنا ده بالکل کوشش کړو کوشش اراده نه اراده خو تطبیق کړی و هم بدعوکم او د مشرکانو شروع کړی دا پتاسو بكم معنا بدعوکم بالقتل شروع کړی تاسو په قتل اول باندې اول ځل آیا تاسو دوی نه ویریږي الله پاک دې لایق دی غنو ویریږي کچری تاسو مؤمنان قاتلوهم يعذبهم الله دې ته ویل شي اعلان د قتال پس د ذکر د اسباب د قتال نه او په دې آیت کې هغه اثر مرتبه په قتال ذکر کیږي چې کافران مړه کوي شپک فیدی دي سو فیدی دي طالبہ شماره قاتلوهم تاسو وژنئ کافران اوله فیدا يعذبهم الله بأيديكم چې الله سزا تاسو په لاسونو باندې ورکی دویمه فیدا ويخزيهم والله پاکي وشرمئ دریمه فیدا وينصركم عليهم الله تاسو مدد کوي د دوی مقابله کې څلورمه فیدا ويشفي صدور قوم مؤمنين او چې خشي ور باندې سینې د قوم مؤمنانو د مؤمنانو په ټټری خشي پنځمه فایده ويذهب غيظ قلوبهما او بوزي الله پاک غصه د زړونو د کافرانو د قلوبهم کې ضمیر کافرانو تراجي دي کافر ډیر په غصه راغلي دي چې مړ دي کې نه غصه هم لاره ختمه شوه شپږمه فایده دا چې ويتوب الله على ما يشاء او چې الله قبول د توبې وکړي چاله چې وغواړي ولی کافران چې مړ شي کې دي نور به وي چې اسلام براوړو د خو سم پلانجو ته مړ کیږي راکي مسلمانان بشو والله علیم حکیم الله پاک علم حکمتون والا ده ام حسبتم دا زجر دې مداهنین ته چې کوم خلق د جهاد نه سستی کوي آیا تاسو ګمان کوئ ان ترکو چې تاسو به پری خودلې شي په غیر د جهاد په غیر د براءت ته به کافر نه براءت نه کې ولا ما يعلم الله الذين الا ترسن دي ظاهر کړي الله پاک کسان چې جهادونه کړي تاسو نه اولم يتخذوا او نیوینی ولې سوا د الله تعالی نه او د رسول الله نه ول المؤمنین او سوا د مؤمنانو نه ولیجتن رازدار دوست د الله نه سوی بل چې رازدار دوستیم نه شروع کړي الله پاک خبردار دی پاک تاسو مونږ کوي ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله دا جواب د دویم معنی دی یاره تاسو یې مشرکان قتل کوي د مکی مشرکان به منګه ولی قتلو د مکی مشرکان خو د مسجد حرم احترام کوي داغه آبادی کوي او د مسجد حرم هغه جوړول کوي ولی مکی مشرکان چې کله علیه الصلاۃ والسلام مهاجر شو نو د مکی مکرمه د مسجد حرم
دا صفایان یو د دې عمارت او د دې آبادی یو چونو کا چا کولو؟ مشرکانو کولو کنه. د مکی مشرکانو کولو. نه چا به ویلي چې دوی خو جماعتونه جوړوي نو موږ ورسره څنګه جنګ وکړو؟ جواب: ما کان للمشرکین، نه دی کار د مشرکانو. دا جواهر القرآن ډېره ښکلې ترجمه کړې پښتو کې. ما کان للمشرکین څه معنی کړې؟ نه دی کار د مشرکانو، دا د مشرک سړي کار نه دی. ایا مرو چې آبادوي مساجد الله، جماعتونه د الله، د مشرک سړي کار نه دی. دې څه مطلب چې د مشرک سړي دا کار نه دی؟ دې یو مطلب دا دی چې دا خطاب مؤمنانو ته دی ضمناً په دې معنی چې ای مؤمنانو تاسو مشرکان د جماعت د جوړولو نه منع کوي. یو مشرک لګی دی جماعت جوړي، ته ورته وایې مشرک دای تا کار نه دی، غلی شه ته جماعت. زاد المسیر دا معنا کړی ابن جوزی. ابن جوزی وی اصلا دلتا دی آیات کی چې ما کان للمشرکین وی انشاء مانند او خطاب ضمنی مؤمنانو ته دی. نو دلته د دې آیات معنا زاد المسیر وی دسې شوه چې علی المؤمنین منعهم عن المساجد، مؤمنان د مشرکان د جمعه جوړولو نه منع کی. یو مشرک لګی دی، انګریز لګی دی، د جمعه افتتاح کوي، ورته وځه ته راته څنګه جمعه جوړې؟ دویمه معنا د دې آیات مقصد بوتلان د عمل د مشرکانو دی چې مشرک سړی جمعه جوړی نو په دې کې دله څه فایده او ثواب شته؟ نشته. وی نه دی کار د مشرکانو بادول د جمعتونو. مساجد الله، دا مساجد جمع ځکه ویله چې هر ځای کې جمعات د مشرک سړي کار نه دی. شاهدین، دوی گواهی ورکړي دا په خپلو ځانونو باندې د کفر. په خپل ځان د کفر شاهدی څه معنا ده طالبه؟ سراج المنیر د عبدالله ابن عباس قول نقل کړی دی رضی الله عنهما، وی شاهدین علی انفسهم بالکفر، دا معنا سجودهم للاصنام. شاهدین علی انفسهم بالکفر سجودهم. وی دوی خو بوتانو ته سجدی کوي کنه، څوک چې بوت ته سجده کوي خو په خپل ځان د کفر گواهی ده. اولئک دا کسان برباد شوی دي عملونه د دوی او پور کې ودوی همیشه وي. انما یامر مساجد الله، یقینا چې آبادی جمعتونه د الله پاک. هغه څوک چې ایمان راوړي په الله او درستانه باندې او پابندي د مانځ کې زکات هم ورکوي. ولم یخشا، او نه ویریږي الا الله، مگر د الله نه ویریږي. فعسا، نو یقیني دا خبر چې اولئک یکونو من المهتدین، دا کسان هدایت مندون کې دي. د جمعه جوړول کار د مؤمن دی. او حدیث پاک راغلی دی سلمان رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله سلام فرمایلی دی من توضأ فی بیته فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد، وای څوک کور کې خسته او د سکه او به جمعه ترش، فهو زائر لله، وای دا د الله پاک زیارت کوونکی دی. نبی وی حق علی المزور ان یکرم زائره، وی دا په مزور په کور په مهمان حق دی، په مهمان نواز حق دی چې عزت ته زائرو د مهمان وکي، عزت یې وکي. ښه، دا حدیث طبرانی را نقل کړی دی. او بل حدیث خو مشهور حدیث دی چې علیه السلام فرمایي من بنا لله مسجدا یبتغي وجه الله یبتغي به وجه الله، څوک چې جمعه جوړ کړي او مطلب په کې د الله رضا یې، بنا الله له مثله فی الجنه، الله به ورته جنت کې دقه شان ځای جوړوي. یقینا جوړوي جمعتونه د الله پاک مؤمنان. اخر کې ویلي چې ولم یخش الا الله، دا مؤمنان نه یریږي مگر یو الله نه. خو د دې خشیت سره بقیت کې دي خشیت ته تعظیم، ځکه چې خشیت طبيعي سره خو سره ډیرو شیزونه نه یریږي طالبه. فعسا د کلا دالا په کلام کې چې عسا راشي معنی وجوب یقین دی، نه یقیني ده چې دا کسان هدایت مندون کې دي، بس هدایت یافته دي. حدیث پاک کې رضی علیه السلام فرمایي وَإِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ، وای چې تاسو یو سړی کتلو چې د جمعه حفاظت کولو، جمعه ته مطلب د همیشه راتلو، نو فشهدوا له بالایمان، تاسو گواهی وکړئ د ایمان چې دا مؤمن دی.
ولی الله تعالی قرآن کې ویلي انما یعمرو مساجد الله. ترمذی شریف کې دا حدیث دی. اجعلتم سقایة الحاج و امارة المسجد الحرام، دا جواب د دریم مانع دی. دریم مانع ده چې حکم وشلو چې مکی مشرکانو سره تاسو جنگ کوئ، نو چا به څنګه ورسره جنگ وکړو؟ د مکی مشرکان خو الته ډیر سخاوت کوي، په مکه مکرمه کې چې حاجیان ورشي شربتونه ورکوي او جمعتونه هم چونه کوي، دا او قصې کوي، څنګه ورسره جنگ وکړو؟ نو جواب دی اجعلتم سقایة الحاج، آیا تاسو ګرځوئ او بس کول د حاجیانو، سقایة الحاج آیا تاسو ګرځوئ او بس کول د حاجیانو، او عمارة المسجد الحرام بعدول د جمعتونو د مسجد حرام، آیا ګرځوئ تاسو سقایة الحاج او بس کول په حاجیانو، و عمارة المسجد الحرام او بعدول د مسجد حرام، کمن آمنه ای مضاف کې دی که ایمان من آمنه، که ایمان من آمنه، پشان د ایمان دا چا چې ایمان راوړي په الله په درستانه ایمان دي او جهاد کړي په لار د الله تعالی کې، لا یستوون عند الله، دا ندی برابر د الله پنيس. یو سړی کې ایمان دی او بل سړی صرف اند د جمعتونو رنگ پش کوي، کله حاجانو ته شربتونه ورکوي، کله څه، دا کله برابر دی؟ ځکه چې ایمان خو یو ډیر لوی زبردست هغه لویه سرمایه ده، اتش په حاجانو په شربتونو باندې او په دې عمارتونو په جمعتونو بدولو کار نه کیږي. نو مطلب ګوره مهمه خبره ده چې انسان د ټولو اعمالو نه مخکې پکار ده چې ایمان او توحید صحیح زده کی او په خپل زړه کې راولي، نو بیا کته اعمال کې قبليږي. به اوس یو سړی عقیده کې شرک دی، هغه توحید نه مني، توحید نه پیژني، او دا لګي د جمعتونو دی او دا کوم او هغه کوم، کله په جمعتونو بلپونه را خوره کړی او بیګا ته پکې پلان کې شریف دی، بستان کې شریف دی، پرېګه ده تا خپل عقیده ګنده ده، دا ته فایده نه درکې. ایمان زده کا، توحید زده کا، سینه په توحید ډکه کا، بیا د خیره دوره کا تمونځو کا، د خلکو د زړه نه به تاسو ثواب ډیری. او دی وجنه تفسیر خازن او واقع لیکلی ده د دې آیات شان نزول لیکلی دی، وای چې په بدر کې کله عباس رضی الله عنه هغه اسیر شو، د خدای نبی رسول الله کاکا په دغه وخت اسلام نه راوړی، نو هغه عباس رضی الله عنه چې صحابه باندې ونیول، نو دی عباس یو خبر وکړه صحابه ته، څه ورته وای؟ ویل ان کنتم سبقتمونا بالایمان بالاسلام والهجرة والجهاد، اے صحابه ټیک ده که تاسو موږ نه لګي اسلام ته مخکې شوي یې، هجرتونو ته مخکې شوي یې، جهادونو ته مخکې شوي یې، نو لقد كنا نعمر المساجد ونسقي الحاج، نو منګه هم به چانه کم نه یو، منګه ګوره الته حاجانو ته شربتونه ورکړي دي او منګه جمعه ته مسجد حرام آباد کړي دي، نو که تاسو هغه کې مخکې منګ دې کې مخکې وکنه. دا جواب خبره چا وکړه؟ عباس. وی قرآن نازل شولو ته شربتونو باندې کار نه کیږي، توحید ومانه، توحید دې نه کنه چې په شربت کله خلاصيږي، دا شربت خو شیګان هم په دې محرم کې تقسیمي کار نه کیږي په دې. والله لا يهدي القوم الظالمين، او الله پاک هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته، یعنی توفیق نه ورکوي تر څو پورې چې په ظلم کلک. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، دا بشارت ته اوس په 5 صفاتو پس تدری صفاتونه. کسان چې ایمان راوړي، هجرتونه کړي، جهادونه کړي په لار د الله کې په مالونو او نفسونو سره، اعظم درجاتن ډیر لوی دي په حساب د درجې د الله په نسبت باندې، او دا کسان کامیاب دي. یو بشرهم او زیره بور کې دوی طرف د دوی به رحمت منو پر رحمت الله باندې، او پر سامان دوی په جنتونو باندې چې دوی د پاره پکې نعمتونه همیشوي، او دوی به همیشه اوسېږي په دې جنتونو کې ابدان تل تر تله. او یقینا چې الله پاک سره اجر عظیم، اجر لوی دی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، دا جواب د څلورم معنی دی. څلورم معنی داو چې د مکی مشرکانو سره موږ څنګه جنگ وکړو، دا غوي سره خو موږ رشتہ داری دي، دا غوي سره خو موږ نسب دی، نو چې د چا سره د نسبی، د چا سره د رشتې، اب څنګه قتل؟ جواب اے د ایمان والا اولاد تتخذوا اباکم، تاسو منی سي پلاران خپل و اخوانکم رون اولیاء دوستان، ان استحبوا الكفر، کاوی خو خوي کفر په ایمان باندې، نو بس د سپلار ورور نه تیریږي کنه چې په ایمان باندې کفر غوړه کوي. اقرطبی لیکلی دی لئن القرب قرب الادیان لا قرب الابدان،
وای اصل قرب د دین دی، قرب د بدن نه دی. ومن یتوله منکم، او کچا دوستی وکړه د تاسو نه د دوی سره، نو فاولئک هم ظالمون، دا کسان ظالمان دي. فرابغوی لیکلی دي چې او تفسیری مزریم دا خبره نقل کړي چې دا آیات کله نازل شولو امخ کې آیات تاسو کې خیال کړي کنه چې هغه کسانو چې امن ایمان راوړي ولم یهاجروا هجرت نه کړي. نزنی خلکو د سی ویل چې اره کوم منګه هجرت وکړو نو مالونه به مضیع شي، تجارتونه به مضیع شي، کورونه به موران شي، خپل ولای به مختی شي، پته شي. نو موږ څنګه لاړ شو جهاد ته، څنګه لاړ شو هجرت ته؟ قرآن جواب کوي ورته ویا پیغمبر ان کان اباکم، او کچری تاسو پلارانو زامن تاسو ورونه تاسو او ستوی بیان تاسو عشیرتکم قوم قبیله تاسو و اموال نقترفتموها، اعمالونه چې ګټلې دي تاسو او تجارت تخښونه تاسو یریږي کساده د کوټه کېدل دغینه و مساکن کورونه تردونه چې تاسو خو خوي احب الیکم. ان کان اباکم دا ټول احب الیکم، نو د دې کانا د پاره دا ټول آیات به اصطلاح اسم دی او د احب خبر دی. کچيري دا مذکور شيزونه هغه احب محبوبي تاسو ته من الله تعالی او رسول د الله د رسولنا، یعنی د الله د توحید او د رسول د سنتو او د جهاد فی سبیله څخه نو فتربصوا، بیا خو انتظار وباسئ، فتربصوا بیا انتظار وباسئ حتی یتی الله بامره، ترڅو پور چراوړي الله پاک خپل امر او فیصله. امام قرطبی لیکلی دی حتی یأتی الله بامره، معنا دا بعقوبة عاجلة او عاجلة، به انتظار وباسي دی عذاب چې په کې لګنیټي او یا به د تلاس پلاس راشي. او الله پاک هدایت نور کوي قوم نافرمانو ته لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. دې کې بشارت دنیوي دی مؤمنانو ته او وی واقعي ته اشاره ده. کله چې فتح د مکی وشوله په اتم کال د هجرت باندې، نو بیا د رمضان میاشت راورسېده. نو زمونږ او ستاسو نبی محمد علیه الصلاة والسلام مجاهدین د حنین طرف ته متوجه کړي چې لکه حنین ته جنگ ته ځو. په حنین کې حوازن قبیله و او ثقیف قبیله و. د حوازن او د ثقیف قبیله خلک لخکری کمو خو ډیر سخت اپختو کې ورته سیندک وای، یعنی هدف و نشانوشتون کې خلک وو، ټریننګ شوده خلک وو، بالکل غشه خطا نتلو. د حوازن او د ثقیف قبیله طرف ته محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام د مجاهدینو فوج تیار کړي. فتح د مکی وشو اتم کال. نو دلته د مکی فتح چې وشوه نو ډیر خلک نوی مسلمانان شو، تازه نوجوانانو جذباتیانو نوی مسلمانان شوي وو. نو د رسول الله مبارک سره په دغه موقع باندې لزر کسه زړه مجاهدین وو، زړه او 2000 کسه چې د مکی فتح وشوله نوی خلک مسلمانان شول او د نوی ځوانان مکسره جذباتیانی. نو 2000 کسه دوی ویلي چې موږ هم جهاد ته ځو. نو لزر زړه مجاهدین او 2000 ورکی دا تازه نوی مسلمانان شوي کچا ځوانان رکانو دویم تیار شو. نو فوج شو 2000 فوج شلو، حنین طرف ته روان شو. الته د ثقیف د حوازن قبیله خلکو چې د کوم فوج د جنگ د پاره رئیستل او 4000 کسانو، نو هغه کم وخه مسلمانان زیات دو چاندو په جنگ چې کله الته میدان ته دی ورسېده. نو د صحابه کرامو په ذهن کې یو خبر راغله او الله پاک د امدی خبرې په سر سرزنشم ورکې خبره د ذهن کې راغله. ویلې ای په خوا به منګ 314 مرګري مجاهدینو زرو کافرانو ته ماتې ورکول لکه بدر کې. نو اوس خو منګه ماشاءالله پورا غټ فوج دی، 2000 فوج دی، کافران 4000 دي. اوس په نو منګ نه څنګه دوی وګټي، اوس منګ فوج زیات دی. نو دقه ټکی چې د دوی ذهن تراغه د ذهن سره دا شوله چې په ظاهري اسباب باندې دوی هغه چا خبره ذهن سازي وکړله او په دغه وخت کې چې د رب العالمین
نه خپل هغه دغه کټ شي له کنیکشن. نو الله پاک اگر صحابه کرام هوري لوی خلق وو، خو صحابه داسې خلق وو چې چا خبره حسنات الابرار سیئات المقربین. د دغه کثرت د وجه نه چې دوی ته لږ غاوره شو، الله پاک صحابه کرامو ته سرزنش متوجه کې عادت متوجه شو چې کله جنگ ته دوی ورغله نو جنگ پیل شو. دی خو صفونه د پیغمبر علی السلام دی او اخوانه صفونه د حوازن د ثقيف قبيله. کله چې اول کې جنگ پیل شولو نو هغه کم 2000 نوجوانان چې نوې مسلمانان شوي وکنه د ځوانان جذباتي نه دوی مخکې جنگ ته اچا خبر اول خط ته ور ودانګل. ازاړه مجاهدین خو هغه ټریننګ شوه مجاهدین او زاړه صحابه هغه طرفه چې پاغي خلکو غشي شروع کړه نو د هغه داسې تیر انداز خلک وو، داسې هدف وشتون کې و چې یو غش زمکه ته نه پریوتو بس د انسان په سر کې بنخته. نو هغه ځوانان لکان په اول کې ویشته چې ویشته یا نو هغه باندې بس چا خبر ازمکه سرور کړو څنګه شو په ازمکه ځکه چې مرګري ګوري او را پریوزي چې ګوري او را پریوزي. نه هغه مرګرو एकदम شاپه شاشو عقب نشینی وکړه میدان پرې خودو چې پرې خودو نو په دې لخر کې یو کمال دی چې ماتي ګډه شي به مولوی صاحب د مور علی ونی منډي وهي پوي که پوي نه نه چې هغه 2000 کسانو منډه کړه. نو په دې کې د نورو صحابه هم حیران شو څه څه وشو. نو ټول عقب نشینی کړه. حدیث کې راځي چې عمر فاروق د غالبا صحابانو ته پوښتنه کوي څه وشو، هغه ورته هیڅ پاتې نه لګي خو مس هر سړی شاپه روان دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کمزې کې چې ولاړو دا به در سره یاد ساتي، دا به حدیثو کې به د الفاظ راځي پیچیدې. همنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کمزې کې ولاړ دی په اسور دی نه د اس رکابونه او واګي، یو خوا کې عباس ولاړ دی کاکای رضی الله عنه او بل خوا کې وسره ابو سفیان ولاړ دی د تر زوی رضی الله عنه. دا خو هغه وخت کې مسلمانانو اوس اسلام راوړی به جهادونه کړی، دوی وسره ولاړ دي د رسول الله مبارک اس واګي او رکابونه دوی نیولي. بس کافران چې راځلور شو نو پر رسول الله غشي شروع شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بالکل یو قدم عقب نشینی نه کړی ښا دا به سره ساتي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چې دغه شورش ډیر زیات شروع شول نو نبی علیہ السلام اسنه کی وته چې کی وته نو بس داسې یو موټه شګي راواخسته او د کافرانو طرف ته ورګزارې امارمه ته زرمایته بس د کافرانو په سترګو کې پریوته. اوازونه وشول چې صحابه اے بدریانو او فلان 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 اے انصار اے مهاجرینو به تر واپس شي. بس دویم ځل په مسلمانان چې راتاو شو دا اول ځل شکستګي د دې خبرې جواب و چې دوی ویلیو موږ ډیریو هغه خبرې هغه سرزنش دوی ولیدو. دویم ځل چې کله راتاو شول او مولوی صاحب بیا دوباره جنگ شروع شو نو دوباره به صحابه کرامو ماشاءالله داسې جنگ وکړي چې دا 4000 کافرانو چې کم د حوازنو دغه ثقيف قبيله راغلي و دوی څه عجیب کار کړو. دوی ځان سره ډیر زیات خوان راوستي وو، اسونه راوستي وو، مالونه راوستي وو، خزه او بچیم راوستي وو. دا خزه او بچی څه راوستي وو د دې په خاطر راوستي وو چې کته تخته کنه که جنگ نه کې نو د دې وجه نه به کې چې خنو چې زه تخته منو خزه بچی چاته پریدم د غیرت لپاره چې واکه غیرت پیدا شي. صحابه چې ورواخسته پسې نو د خلکو په دغه وخت کې به د موره لیوانیو چې تختیدو خزي او بچي او مالونه ټول پاتې شو دی و تختیدو څه خمره شو څه و تختیدو. صحابه چې په ورغله سیب د حوازن د قبيله مالونه وخان خیمه خزي ماشومان مکمل غنیمت شو پورا چې دا غنیمت شو سیب هغه طرف د مدینه منورې طرف ته روان کړي سی بچو سلګونو خزي دی او ماشومان دی او خان دیو. د یاد ساتي حنین کې چې کوم غنیمت نیول شوی په یو غزوه کې نه دی نیول شوی دومره سا غنیمت چې راورسېدل مدینې ته نو بس مدینه منوره کې مالم تقسیم شو او خزیم تقسیم شولې ځکه چې د مکافرانو خزي وینځي دي او ماشومان غلامانی بس باقاعده تقسیم شو لکه مجاهد راځه حتی کې یو صحابي ته سلو خان رسیدلی بس چې کله داسې طریقه وشوله په دې میدان کې لویه کارنامه چې چا ادا کړې وه هغه د رسول علیه الصلاۃ والسلام دا دوه یوې کاکا او بلې د تره زوی بیا دې خلکو چې کله غنیمت هم تقسیم شو هغه د حوازنو د ثقيف قبیلې والا خلک وتښتېده. څو ورځې چې تېرې شوې دغه دی چې مدینې منورې ته ټول راغله
چې ټول راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلي چې بس موږ خو تسلیم شو اسلام راوړو. نبی علیہ السلام ویل دا عجیب کارو شولو. خدا صحیح شو چې اسلام راوړی بس صحیح ده کنه. موږ ورونه مسجد نبوي سره بس خبره خیمه واله ټول کې ناستلو بس بیعتونه شو اسلام شولو ټول نه اسلام قبول کې. چې اسلامي قبول کې ته نه دي خلکو نبی علیہ السلام ته ویل چې یا رسول الله خبره ده چې منګه 13 ورځې کې تاسو سره کومه پیښه او جنگ راغلیو منګو پکې خزونه خلاصیو بچیونه خلاصیو مالونه ټول ارڅ تاسو سره دي نو اوس کوم اسلام راوړو د موږ ته واپس راک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې نه دا څه کار دی چې دا خو زما اختیار صرف نه دی دا خو د صحابه او د مجاهدینو حق دی غنیمینو د غازیانو او د وینو په زور درنه غټلې دا خو زنه شم کولای چې وسیبه ته وې د لاس سوالم تاسو درک زه خیر د مرګورو سره مجاهدینو سره مشوره وکم. علیه الصلاۃ والسلام را جمع کړ صحابه کرام مجاهدین او غازیان او تقریر شروع کړه. نحمده و نصلی علی رسوله. اما بعد و اے مجاهدینو ستاسي حوازنو د ثقيف قبيله مسلمانان ورونه راغلي اسلام قبول کې بیعت شو. د اغوی درخواست او اپیل دا چې موږ خپل مالونه خزي واپس کړي. خو رسول الله د قبيله حوازنو د ثقيف قبيله ته خبره کړې و وای چې زب غازیانو سره مشوره کوم خو یو شی به درته واپس کیږي یا به مالونه خلې نو خزي به موینځي یا به خزي ما شومانه خلې مالونه به غنیمت. صحابه ته ویل چې تاسو څنګه خوخه ده. صحابه ته ویل چې صحابه مجاهدینو مالونه او د دې خلکو خزي او ماشومان ټول تاسو دي. که تاسو په خپل خوخه غواړئ چې مالونه ورکې زور خو نشته نو په خپل خوخه غواړئ مالونه ورکې. که دا خزي څوک ورکوي په خپل خوخه نو سیده که څوک نه ورکوي خیر دی هغه د خزه هغه تفرید موږ به په مستقبل کې چې به جهاد کې سکونی ولا بدله کې موږ بل ورکو کنه. صحابه کرامو چې د نبی له سلام طبيعت معلوم کې ویل چې یا رسول الله بس تا خزي ماشومان ټول موږ ورته ورکو او دا غیر دې کس موږ وینځي دې موږ غلامان دي خو بس ټول موږ ورته ورکو او دا کوم چې مالونه دي بس دا زمونږ غنیمت دی او دا به زمونږ شي. بس پم دې باندې راځه خبره دعا وشوله او مالونه د صحابه او غنیمت او خزي او ماشومان د ثقيف او د حوازن قبيله ته ورکړي او د خلکو اسلام راوړو. دا د حنین غزوه او په دې غزوه کې رسول الله مبارک هغه میدان کې ولاړو او هغه الفاظ ویلي وخه وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبر ما دروغ نشتا ز ګره د عبد المطلب المسیح ما زویما. یعنی دا هغه شعر په شکل د الفاظ شعر نه دی ځکه چې وما علمناه شعر. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا په دې غزوه کې په دې حنین کې یو خدا چې صحابه کله په ابتدا کې شکست شو بیا وروسته الله تسلی را ولېګله. د دې سره په خوا کې یو بل کارو شو طالبہ ملائک را نازل شوي حنین کې ملائکه راغلي ښا او سراج المنیر لیکلی دي سعید ابن مسیب رضی الله تعالی عنہ سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ هغه وی په حنین کې الله پاک 15000 ملائکه را لګلې وي. یو بل روایت چا ذکر کړي سراج المنیر دام راخسته چې 8000 ملائکه وي. یو بل روایت راخسته یو 16000 ملائکه راغلي او مسلمانین راغلي وي ښا د جنگونو نشانونه لګولي و. لقد نصركم الله یقینا چې مدد کړو تاسو را الله تعالی په مواطن کثیره په ډیرو ځایونو کې و یوم حنین او په حنین کې دا حنین چې د طائف د مکی په منځ کې یو ځایوخه اذا جواتکم کثرتکم کله چې تاسو له تعجب کې واچولو ډیروالی تاسو فلم تونیانکم فایده درنه کړ تاسو ډیروالی شي نه فایده او دعا علیکم الارض تنگ شو پتا سو باندې مکه بیمار هو بس را درتوالی د زمکه نه یعنی معروف بها دا بما کې مې مزری دي ثم علیتم البرین بیا تاسو وګرځیدل شاړون کی وګوري طالبہ ان صحابه کې دا غانو جوانانو چې کوم نو او شاړولې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داړولې شه او د سره چې کوم مرګري او هغه نه داړولې شه. ثم انزل الله سکینته بیا الله پاک را نازل کړه سکینه تسلیح خپل علی رسولی پر رسول خپل باندې وعلى المؤمنین او مؤمنانو باندې الله تسلی نازل کړه به تزلون ته تسلی راغله. وانزل جنودا اول را نازل کړي لخکری لم ترواتا سن لیدلې ملائکه ته اشاره ده چې موس مخ کې ویلې وعذب الذين كفروا او الله پاک عذاب کړل هغه کسان چې کفر کړو. تقریبا په دې حنین کې طالب اویا کافران مړ شوي و. دا تعداد د هغه چې کوم په بدر کې صحابه شهیدان شوي و. وذالک جزاء الکافرین او دا جزاء د کافرانو. ثم یتوب الله من بعد ذلک بیا الله پاک
مهرباني وکړه قبول د توبې وکړه من بعد ذلک د دین وروسته علامه شو چاته چې خو خوا ودلی د دین وروسته اندي خلکو اسلام راوړو کنه توبې به قبول شو ثم يتوب الله بیا الله پاک توبه قبول کړه من بعد ذلک دې ذالک اشاره غلبې ته ده پس ته دې غلبې نه پچای چخوا خوا او الله پاک بخنه کون کې رحم کون کې دې یا ایها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام دا جواب د پنځم مانع دی چا به ویلي چېرې د مکې مشرکانو سره خو به موږ ځکه جنګ نه کوو ګوره که جی موږ دې سره جنګ کوو نو بیا به موږ څه خورو ځکه زموږ غلې دانې خو د دوی په لاس موږ ته راځي بیا په موږ اقتصادي بندیزونه لګوي چې اقتصادي بندیز ولګوي بیا به موږ څه خورو قرآن جواب وکړي چې اقتصادي بندیز نه مېرېږه سړیه دا روزي الله پاک هر چاته ورکوي نو ته د دې په خاطر باندې کافر ته ټیټ ټیټ مکیږي چې ولا ما باندې به اقتصادي بندیز ولګي دا اقتصادي بندیز که در باندې الله ولګي اسمان نه نو بیا جهاد کوا په جهاد برب خوشاله شي او اسمان بارانونه وشي غلې میوي به په ملک پیدا شي پردیو او پیسو ته مپسخیږي او د پردیو ډالرو د وجنه ځان ته د غلامۍ تو غړه کې ماچوا اې د ایمان والو انما المشركون نجسون مشرکان ګوره پلید دي چې پلید دي نشتناق ته نه پکار دي چې پلید دي نو پاک ځای ته م پرې دی تفسیر سمرقندی وی نجسون معنا دا چې قذرون رجسون ګندې ګند فلا يقرب المسجد الحرام نه دی کېږي مسجد حرام ته بعد عامهم هذا پس تکال دینا کم کال خې طالبہ نهم کال خې خلک مخکمه ترته ویلي دین هم کال د هجرت باندې د ایتونو لوستل شوی والته ابوبکر صدیق لوستلی وکنه چې بیا دې ته څوک ناراضي مشرک دې ناراضي او بربند دې ناراضي ابوبکر صدیق چې تقریر کولو وی الا لا يحج بالبيت مشرك بعد هذا ولا عريان وان خفتم کتاسو ویریږي عائلتن د فقرنا چې مشرک سره جنگ کوم مال تر باندې اقتصادي بندیز لګي فسوف يغنيكم الله زرد الله بتاسو غنیان کی د خپل فضل نه کچری الله وغواړي بشک الله تعالی علم علیکمتون والاده قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر دا مخکې حکم د جهادو د مشرکانو سره اوس حکم د قتال د اهلی کتابو سره دی اوس حکم د قتال چا سره اهلی کتابو سره جنگ وکړي او د دې اهلی کتابو سره د جنگ کولو اسباب دا به در سره یاد ساتي لیکي ځان سره چې ولی وسره جنگ وکړو الله به سببونه ذکر کوي دا سبب دی جنگ دا سبب دی جنگ دا سبب دی جنگ ګوره ورته قاتل الذين تاسو جنگو کیا کسانو سره لیمنونه چې ایمان لري په الله باندې نه پرود رستانه باندې او حرام نه غړیا شي چې الله حرام کړی دی او د الله رسول حرام کړی دی او دوی عقیده نه ساتي د دین حقا د څوک دي د هغه کسان دي چې ور کولې شوی دی کتاب معلومیږي اهلی کتاب خي تر دې پورې یو تل جزیه ته چې دوی ورکی جزیه آیدین د لاس نه هم صاغرونو دوی به ذلیلوي دی آیات کریمه کې وی قاتل الذین هو جنای څوک وجنای لا یؤمنون بالله هغه څوک چې ایمان پالا نشته او ولا بالیوم الاخر پورې درستانه نشته اے طالبہ دی آیات کې مستاق اهلی کتاب دي نو اهلی کتاب خو پالا ایمان لري کنه او په قیامت هم ایمان لري دا څنګه الله پاک ویلي چې دوی لا یؤمنون بالله جواب د دو ایمان الله پاک لا یؤمنون بالله په الله ایمان نشته په شان د ایمان د موحدین مسلمانانو د يهودي ایمان هغه ایمان نه دی وقالت اليهود عزير ابن الله نو چې الله ته زوی ثابتې د ایمان شته وقالت النصارى مسيح ابن الله نو چې الله ته عيسى عليه السلام زوی ثابتې د ایمان شته خو شرک کوي کنه لا یؤمنون بالله د تاسو غوندي ایمان نه دی زموږ د مسلمانانو ایمان خو د توحید ایمان دی موږ وسره شرک نه خلط کو موږ ته دا صلات نه جوړو ولا بالیوم الاخر او په آخرت ایمان نشته ولی نشته د آخرت خو ایمان شته کنه د يهودونو سره آخرت منلو نه غ ایمان په شان د نه ایمان دی غوی خو بده سی ویل چې لا يدخل الجنه الا من كان
اخو ټیکاداری اخستې وای قیامت خو په ټیکاداری منلو داسې ټیکاداری قیامت خو د الله په کتاب کې نشته دا څه ایمان دی چې ته جنت د ځان لپاره خاص کې نو دا اخرت نه منل دی یو سړی چې په دې دنیا کې ځان د جنت ټیکادار بولي نو داسې فرض کړه چې دا قیامت نه مني ځکه چې ته څنګه ټیکادارې تا کوم ټیکټ اخستی د جنت اولا یحرمون حرام نه ګڼي ما حرم الله چې الله حرام کړي دی الله رسول بیان کړي دي ولا یدینون او دوی عقیده نه لري دین الحق د دین حق یا ولا یدینون دو دین نه مني دین الحق دین حق چې پوره دین دی مخکې تیر شوی و دوی به ویلي و که نه قرآن عظیم ویلي و چې یؤمنو ببعض و یکفرو ببعض په بعض ایمان او په بعض کفر نو دین نه مني حق دین پوره دین دا څوک دي من الذين اوتوا الكتاب والا دي او په دې آیات کې د دې خلکو سره د قاتلو صيغه د امر راغله جنگ وسره وکي علتونه سيکا اول علت د طالبه لا يؤمنون بالله دویم علت دا ولا باليوم الاخر دریم علت دا ولا يحرمون سلورم علت دا ولا يدينون سلور علتونه دلته ذکر شو تر دې پوری چې ورکی دو جزیه عیدنا د لاسنه د يهوديانو دا کارو د نصرانيانو سره زموږ د شریعت چې هغه ته بول دعوت اسلام ورکې به ورته جزیه قبول کړي جزیه نه قبلې بس جنگ وسره شروع کا خود دلته طالبه دا عیدن ذکر ویل عنا چې قانون د شریعت دا دی وای چې کله يهودي نصراني اسلامي ملک کې اوسېږي او مسلمانانو ته جزیه ورکړي نو دا جزیه به د سلاس کې راوړي ماته وګورئ د سلاس ټیټ بنی ولې د مسلمانانو حاکم به د لاس د پاسه راولي او د لاس نه جزیه اوچته کی دسی بنه چې حاکم بلاندې لاس نشي و د پاسه کې جزیه کړي نه د يهودي لاس به دسی بنی ولې کچکول غوندي او هغه جزیه به راوړي د مسلمانانو هغه امیر به د پاسه د لاس باندې لاس راولي اوچته به کتنی عیدنه دغه دې ته اشاره ده من یادین خو نه دی ویل کنه هاي یادین ویل او دوی بذلیلای وقالت اليهود دا پنځه ملت ته طالبه ولی وسره جنگ کو يهودو سره وای زکه جنگ کو چې الله ته ضامن ثابتای الله ته بچی ثابتای ویل به يهودو چې عزير ابن الله عزير عليه السلام د الله زوی د نصارا ویل چې مسیح ابن الله عيسى عليه السلام د الله مسیح د الله زوی دی وګورئ د دې مسلې مالک تشریح مخکې کړی و چې د يهودو د عزير عليه السلام د الله زوی بولولو د حقيقي زوی نو ګوره د حکمی زوی و نصارا چې عيسى عليه السلام ته د الله زوی د حقيقي زوی نو حکمی و حکمی څه معنا بس لنډه خبره کوه څنګه چې یو څوک په حقيقي زوی شفقت کوي مهرباني او آثار الاباء تظهر فی الابناء ندقه سي دوی بویلي و عيسى عزير عليه السلام د سیدې لکه د الله زوی عيسى عليه السلام د سیدې لکه د الله زوی دا خبره دوی ولی کوله وې دا ځکه چې عزير عليه السلام واقع دوی مسپاره کې تیر شوی وسل کاله مړو چې را ژوندې شو نو هغه ته تورات یادو نو دوی ویلي اوهو سل کاله چې مړو اوس مرته تورات یاد دی نو تورات خدای الله کلام دی نو دا عزير عليه السلام مظهر د الله د صفات شو معلومیږي چې د سیدې لکه د الله زوی عيسى عليه السلام مړي ژوند کول په معجزه دوی به ویلي ګوره عيسى مړي خو الله ژوند کوي چې عيسى عليه السلام ژوند کوي نو عيسى عليه السلام د شو لکه د الله زوی مظهر د صفات ته الله شو ځکه چې مړي ژوند کول د الله صفات دی نو ځکه امام قرطبي او ابن عطيه مفسر د طریقې دي د دې عزير ابن الله د پاسه وای کان هاذا بنوه شفقه لا حقیقتا وای دلته ګوره بنوت زویتوب د شفقت ته نه حقيقي زوی یعنی الله پاک په دوی باندې دغه سي مهربانه دی چې خپل صفاتونه په دوی کې ظاهر کوي ذالک قولهم بافواههم د شپږم ملت شو الله وی دا د دوی وینا د تش په خلو باندې تش په خلو دا منه دلیل وسره نشتا شپږ علت شو و ملت یو دواهیون قول الذين كفروا یو دواهیون دوی مشابهت کوي دا يهود مشابهت کوي قول الذين كفروا د قول د کافرانو سره من قبل چې مخکینی و یعنی دویم د مخکینی کافرانو سره خپل قول مشابه کوي د دې قول الذين كفروا من قبل یوم نادادا چې د دوی زړو پلارانو دغه عقیده ساتل نو دویم ساتي یا د دې قول الذين كفروا من قبل دا معنا چې د مشرکانو د مکیم د عقیده واغوی به ویل الملائکه بنات الله ملائکه د لورګانی دي نو دو وګوره د دې خبره د دې سره مشابه شو کنه شو
قاتلهم الله لعنت دیو کی الله تعالی په دوی باندې لعنت. ابن عباس فرمایي كل لعنه في القران كل قتل في القران فهو بمعنى اللعنه. کوم ځای کې چې دا قاتلهم الله لفظ راشي دا په معنا د لعنت سره دسې د خیرو په شکل کې ښه. او قاتلهم الله لعنت الله تعالی وکي په دوی باندې نو خیرې شوي یا لعنت کړي الله تعالی په دوی باندې. ان يؤفكون کوم طرف ته اوړېدلی شي حقونه کوم طرف ته اوړېدلی شي دا اتم سبب د قتال دی چې حقونه اوړي وی وژنئ. نه هم سبب نو داده اتخذوا احبارهم دینی ولی وخپل مولایان او رهبان پیران سیبان اربابن اختیارمند احکام د حلال او د حرامو من دون الله سوا د الله نه والمسيح ابن مریم او مسیح زوی د مریم ابن ولی په خدای سره. وما امروا دوی ته امر نو کړی شوی مگر د دې چې دوی به بندگی او الله ته کوي. لا اله الا هو نشته حقدار د بندگی مگر هغه الله دی. پاکی د الله پاک د پاره د عین چې دوی شریکانو سره جوړوي الله پاک دی. اتخذوا احبارهم دوی نیولی وخپل احبار د حبر جمع ده غټ مولا ته وي او رهبان جمع د راهب ده هغه چته چې هغه الله نه یریږي پیری. خود دلته د احبار او رهبانو نه هغه د دوی احبارسو رهبانسو مراد دي. احبارسو رهبانسو یعنی د يهودو ناکاره مولایان او ناکاره پیران و. دی آیت کریمه کې راغله چې يهود خپل مولایان او پیرانو نصارا خپل مولایان او پیرانو د په خدای نیولي و. د دې حدیث په تشریح کې د امام ترمذی حدیث ته وایي چې داسې کارو شول چې عدی ابن حاتم د نصرانیو به اوس صحابي شو مسلمان شو. عدی ابن حاتم راغی او علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي و یا رسول الله الله پاک قرآن شریف کې موږ ته ویلي دي چې دی يهودو نصاراو خپل پیرانو مولیان په خدای نیولي. من خو خپل مولا سي پیر سي ته نه دی ویلي چې ته زمونږه خدای دا نو څنګه موږ ته الله پاک دا خبره کړې ده ستا په دې کتاب کې دا خبره ده. نو نبی له صلوات و سلام ورته وای د عدی ابن حاتم ته وای وی عدی ابن حاتم ته نه پښتنه کومه که یو شی به الله حرام کړي او تا د مولا او د پیر په خلا هغه حلال ګڼلو کنه وی و دام کو وای که یو شی به الله حلال کړي او پیر او مولا به درته ویل چې حرام دي تا حرام او کنه وی هم دقه پر ربوبیت نیول دي ځکه چې حل او تحریل او تحریم مخکې مونږ ویلو کنه دا قانون ساز الله دی. د حل او د تحریم حلال جوړونکي حرام جوړونکي الله دی. نو چې ته د الله پاک په مقابله کې د بل چا په خپل باندې شی حرام حلاله نو دې ته مونږ یو نومي خو 15 قسمه شرک فی التحلیل او التحریم دا شرک دی کنه. دا چې ته د الله پاک یو شی حلال کړي او ته چیرې جی بس ماته ویلي دی خپل پیر سیب چې حرام دی او ویلی ماته دا حرام دی بس ته په دې پوښه چې تا پیر سیب ته خدای ویلي ته نه مړه خدای ورته نه وایم نه د خدای ورته ونه ویلي خدای صفت دی ورکه کنه الله حلال وي ته ورته د پیر په خله حرام وي دقه خدای توپ سره نیول دي. ډیره باریکه مسله ده. د الله حلال او حرام به امغه سیګړي چې څنګه ورته رب ویلي دي. رب وی حلال ته حلال رب وی حرام ته به حرام چې خبر دی ولټا کړه بس په دې پوښه چې د ایمان د هغه سړک نه را پریوتی نیولی و دوی خپل مولایان او پیران په اختیارمند احکام د حلال او حرامو من دون الله سوا د الله والمسيح ابن مریم. د مستقل ول ذکر کې د والمسيح ابن مریم دا ځکه چې د عیسی علی السلام ته داخل ته اختیار نه ورکول چې حرام حلال جوړي خودو به ویلي چې بس د یو مستقل الہ دی او یا د الله پاک زوی دی او یا د دریم خدای. نو د دې وجنه مستقل دلته ذکر کې یریدون ان یطفئوا نور الله دا لسم سبب دی. لسم سبب يهوديان نصرانيان قتل کوي ولی دوی د الله رڼاګانې مری کوي. دوی کوشش دی چې توحید په ځمکه باندې ختم کړي. غواړي دوی ان یطفئوا نور الله چې دوی مړه کې رڼا د الله پاک توحید د الله دی بیا فاهم په خلو باندې یعنی په خلو باندې معنا د بی دلیله یا په خلو باندې دا معنا چې شبهات باچی خلکو ته ویا بالله او نه غواړي الله پاک الا یتم نوره مگر دا چې پوره کوي به نور خپل نور د توحید او نور د رڼا د ایمان ولو کرے هل کافرون اگر کبه دی غړي کافرانه. هو الذی الله پاک ذات ارسل رسوله چرا لګل رسول خپل بالهدى په هدایت سره دی هدایت نه تاسو اعتقادیات واخلي توحید والي و دین الحق او په دین حق سره دین حق تاسو احکام والي
لیظهره دې لپاره چې الله به غالب کړي دا دین د محمد علیه السلام ال دین کلی په دینونو ټولو باندې ولو کرہ المشرکون ګر کبه دې ګړي مشرکان دا دین د محمد علیه السلام به غالبای په ټولو دینونو په اعتبار د حجت سره اگر کبه دې ګړي مشرکان د پاس آیات په اخر کې راغله چې ولو کرہ الکافرون او د دې آیات په فاصله اخر کې راغله ولو کرہ المشرکون وجه دا چې پاس آیات کې نور ذکر شوی نور او نور په مقابله کې رڼا مقابله کې تیرې کفر لاندې آیات کې د رسول بالهدانه مطلب توحید مراد شو او د توحید مقابله کې شی شرک یا ایها الذین آمنوا بس ده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت